مونږ د محمد نبی په نوم یوې هغې کورنۍ ته ورځو چې وایي امریکایي هلیکوپټرو پر مټ نظامي ځواکونه راوړل شول او پر کور یې چاپه ووهل شوه، تر دې چې یو ورور یې ورته شهید او د کورنۍ نور غړي یې د نظامیانو له لوري یوړل شول. موږ نه چپه وچوله شوه، اول سهار کې دوه ورونه یې ونیوو، یې ورسره وبوخته، دوه شپې یې نه وکړې، ختینه هم نه وغوڅېد، هسې بنمینر کې وو، تېر سهار تېره پښه یې وړو، له کوترې ته کېنولو د پټۍ کې ګرجه یې کړو، دوه تره زامن وو، دوه موږ ورونه وو، بیا فلخال دوه شپې موږ وکړې، تره زایم څو شپې دلته اخیست کې بندي وو، تره زایم یې کوبل ته یې وړو بګرام ته، موږ ارپروچ کړو، دوه شپې بعد ورونه راغلو، اینه میاشت چې وته میاشت بعد بیا څلور ورونه ونیوو، یې وړو میدون ته، میدون استخبارات ته ورکړو، استخبارات کې مو وتله شپې وکړې، څلور موږ ورونه وو، یم تره زایم وو، تره زایم پر چرخي ته نه یې وړو، موږ څلور ورونه وتله شپې وکړې، لږ پیسې ورکړې، په پیسو موږ نرپوس کړل، مشرونه کړي، مشرونه وو د کومک وکړو، سره پوس یې کړو، اینه څه وخت تېرېدو، میاشت بعد وه، میاشت بعد وه، بیا داسې شپې چپه نه راغله، امریکایان وو، کمپین وو، دغه نه راغلل، دوه ورونه وو، دوه د شهید شو، دا یو بل ورونه وو، دی نه کشر و، دا په وځې سره پرته وو، چې له کوترې یې ولدل، غوریږ یې ولده، شونې ولده، لره دی جګ شول، چې جګ شول ورته په غنمو کې ننوتو، کېناستو، یوه تیخ وکړه، چې تیخ وکړه داسې وضع چې وتېښو، لرې پوس له کوتر نه یې وویشتو، په هغه کې شهید کړو. امریکایان زموږ نه چپه وچوله، 2011 کال و، زموږ نه چپه وچوله، شپې داسې د یوه 2 بجې ټایم و، چپر نه وچوله، زه خپله سره وم د صحنه کې، بیا زه جګ شوم، تېښته مې کړه، کېناستم، بیا د بل ورور مې چې و د شهید شولو، دغه لږ تېښته وکړه، بیا نه پر امریکایانو له کوتر نه پسه نه وویشتو، شپې 2 بجې ټایم و، درنه شهید یې کړو. دا موږ نه 3 ورځې چپه وچوله، د اخري چپه چې وه، د اخري چپه کې باز درنه شهید کړو، خو نه را کیر غاړې، نه را 3 ورځې وره بندیون یې کړې. مونږ د محمد نبی په نوم یوې هغې کورنۍ ته ورځو چې وایي امریکایي هلیکوپټرو پر مټ نظامي ځواکونه راوړل شول او پر کور یې چاپه ووهل شوه، تر دې چې یو ورور یې ورته شهید او د کورنۍ نور غړي یې د نظامیانو له لوري یوړل شول. موږ نه چپه وچوله شوه، اول سهار کې دوه ورونه یې ونیوو، یې ورسره وبوخته، دوه شپې یې نه وکړې، ختینه هم نه وغوڅېد، هسې بنمینر کې وو، تېر سهار تېره پښه یې وړو، له کوترې ته کېنولو د پټۍ کې ګرجه یې کړو، دوه تره زامن وو، دوه موږ ورونه وو، بیا فلخال 2 شپې موږ وکړې، تره زایم څو شپې دلته اخیست کې بندي وو، تره زایم یې کوبل ته یې وړو بګرام ته، موږ ارپروچ کړو، 2 شپې بعد ورونه راغلو، اینه میاشت چې وته میاشت بعد بیا څلور ورونه ونیوو، یې وړو میدون ته، میدون استخبارات ته ورکړو، استخبارات کې مو وتله شپې وکړې، څلور موږ ورونه وو، یم تره زایم وو، تره زایم پر چرخي ته نه یې وړو، موږ څلور ورونه وتله شپې وکړې، لږ پیسې ورکړې، په پیسو موږ نرپوس کړل، مشرونه کړي، مشرونه وو د کومک وکړو، سره پوس یې کړو، اینه څه وخت تېرېدو، میاشت بعد وه، میاشت بعد وه، بیا داسې شپې چپه نه راغله، امریکایان وو، کمپین وو، دغه نه راغلل، دوه ورونه وو، دوه د شهید شو، دا یو بل ورونه وو، دی نه کشر و، دا په وځې سره پرته وو، چې له کوترې یې ولدل، غوریږ یې ولده، شونې ولده، لره دی جګ شول، چې جګ شول ورته په غنمو کې ننوتو، کېناستو، یوه تیخ وکړه، چې تیخ وکړه داسې وضع چې وتېښو، لرې پوس له کوتر نه یې وویشتو، په هغه کې شهید کړو. امریکایان زموږ نه چپه وچوله، 2011 کال و، زموږ نه چپه وچوله، شپې داسې د یوه 2 بجې ټایم و، چپر نه وچوله، زه خپله سره وم د صحنه کې، بیا زه جګ شوم، تېښته مې کړه، کېناستم، بیا د بل ورور مې چې و د شهید شولو، دغه لږ تېښته وکړه، بیا نه پر امریکایانو له کوتر نه پسه نه وویشتو، شپې 2 بجې ټایم و، درنه شهید یې کړو. دا موږ نه 3 ورځې چپه وچوله، د اخري چپه چې وه، د اخري چپه کې باز درنه شهید کړو، خو نه را کیر غاړې، نه را 3 ورځې وره بندیون یې کړې. بدل کړل، یوړو تور جیل ته، په تېر جیل کې مثال د محققینو کوم تحقیقونه چې وو، خو لکه موږ ته غاټه بشرمانه تحقیق د موږ دغه و چې د موږ د ترجمانۍ ترجمانه چې وه هغه ښځه وه، افغانۍ وه،
نو هغې کوم کړه وړه کردار چې د موږ د محقق سره کړل موږ به د خپل زندان به د موږ نه هېر شو د خپل تکلیفونه زحمتونه به د موږ نه هېر شول موږ به هغې ډېر ځورولو او ډېر به هغه کولو د هغې په وجه به موږ په جوش کولو چې د موږ د خولې نه دی خبرې وبوسي او بعد له هغې نه 14 ورځې په تور جیل کې تور جیل نه بعد بیا یوړو د تشنبونو په نوم یو د شو جیل و هغه شو ته یوړو شو نه بعد هم ډاکټري وشوه بیا پنجرو ته ور کړو پنجرو ته چې ور کړو بیا ډېر وخت درې نیم کوله موږ نه تحقیقات نه پوښتنه نه محکمه یو شی نه و بالاخره محکمه د موږ وشوه محکمه د موږ داسې نمایشي وه افغانیون قاضیون به نست وو خو نه را لیکن اختیار دوسیه د موږ ټول معلومات هغه به د امریکایي محققینو سره و هغه محققین د موږ نه به چې قاضي به په موږ تورونه ویل د امریکایانو په مقابل کې هغه به دی بدیا سره ووتل بدیا به سره ووتل افغاني قاضي محرر څوک به راغله هغې موږ ته پرچه وکړه چې تو لاس کوله قاید شو د خوست صبریو ولسوالي چې د اشغالګرو ګڼ عملیات همدلته ترسره شوي دي خان ولي د صبریو ولسوالۍ د لغړو کلي اوسیدونکی یو له هغو قربانیانو څخه دی چې په 2011 میلادي کال کې پرې امریکایي ډرون سهار وختي د ده په کور برید ترسره کړ په یاده حمله کې د ده د کورنۍ 6 غړي په شهادت ورسول شول په دې برید کې د د کورنۍ غړو څخه یو تن ملا امام 3 تنه د پوهنتون محصلین او 2 د ښوونځي زده کوونکي شامل وو دی وایي له هیڅ کومې سیاسي ډلې سره یې اړیکه نه درلوده موږ ویده وو شپه وه سبا ټیم وو هغه راګان چې زونه شول دا ټینګې روللو هېڅ د په خبر وو نه مو شاک وو نو ته موږ دا مېلمنه ولي د خپل تر زمن به دي هغه نه دی چې بل کوم والا خلک وي پوهنتون در په چوټۍ روغلي وو شپه یې وړي ویدلې چې شپه به دلته وکړو موږ ورکیا سبا کې شپږ مرګري دلته روغلي وو دغه ځای کې دی منظم مو دلته روللو دغه ځای کې چې ننوتلو ته وایي چې وشباسو دا تلیفون دی بیا یې مشوره موږ سره نه وکړله زنه یې ولته وتړلې ماشومان یې ولته څملولو هغه ژوندي چې کوم دي دا یې ویل چې نه نفره چې دي اوسه پرې په دوایو کې دي شپږ نفر یې وویشتل ځای په ځای کوټه کې نه ویشتي دي هغه دي دا کوټې دي دا تطبیقونه دي هغه دي بیخ یې وبسلې ډرون یې اوښتلې هلیکاپټرونه یې اوښتلې دا الموست هغه د سر سره کوټې کاسه دیونه دي ساعت ته نشانونه شته دا سمونونه دي دا ټول وویشتلو نو دا ځل یې موږ سره وکړلو نه ته درې پوهنتون وړکي پوهنتون کې اسناد لري اوس یې پوهنتون کې نومونه شته 12 نه پاس یو مدیکل امام و دا شپږ سره دولت دا ځکه دا ټول خونه کې روشتلو نو دې دغه یو دغه مشروم دا یو جرکای دو جنای دو دې د درابونه د خوب ورینه چې کوم ځلو واشت وکړلو دماغ یې له سوي کړل دغه دی دا کې غزه دروغ یمو دا خو هغه درغجونی خبرو دا لوخي دي کپ کوټه کې وښنه نه خوسندکونه دي دا زنانه لوخي وي دا د کوټې دروازې داړې دي کسره د بخاري لوند چې تګګه د لوخي دا خو کوټې ته خپل واګه کې پته شاخ کې دا د بسترې دي د سپنجونه دي کمبال دي هدایتګار دي پر د لوخي اوس سامګه دي خېدي چې دومره ورشته په اسلامي نظام کې خود نشته کې خو نشته کې چې په کوپری کې موږ نه دلته په کوپری نه لري کې دا موږ وحشت موږ نه دلته دومره وحشت د انسان سره وشي انسان هڅه حقوق لري کنه څه پښتنه هوته شي څه حقوق ولري دا ظالم سره شوا ده موږ به درزدو چې موږ تاسو باسو چې څومره سره کان ته یو تاسو باسو همکاري وړدنه د خوست اطلاعات او کلتور رئیس پر ملکیانو یا تر سره شوی بریدونه د نړیوالو قوانینو او جنگي اصول خلاف عمل او یو جنگي جنایت بولی کله چې امریکای په افغانستان باندې د تروریزم په بهانه پوځي یرغل وکړ او د افغانستان ځمکه او فضای اشغال کړه امریکایي پوځونو او متحدینو پوځونو انتهایی ډېر ظلمونه کړي دي او د جنگي اصولو نه مخالفت کړی دی جنگي جرمونه یې کړي دي د ملګرو ملتونو په قانون کې په جنگ کې د ښځو ماشومانو بوډاګانو او بې محکمې وژنې دا مطلق بند دي د اسیرانو وژل بند دي خو امریکایانو پرته له دې چې له چا نه پوښتنه وکړي هم یې ښځې وژلې دي هم یې ماشومان وژلي دي هم یې ځوانان سپینګیري او بوډاګان وژلي دي نه په دې کې محکمه شوې ده نه د په محکمه کې دوسیه چلیدلې ده او نه د کوم قاضي فیصله شوې ده خو امریکایي پوځیانو دا ځان ته جرأت ورکړی او دا بغاوت یې کړی و د ملګرو ملتونو د قانون نه چې د افغانستان
زرګونه کورنۍ همداسې د ویر په ټغر کې نیولې وي، جنگي جنایات یې کړي دي او د افغانستان ملکي خلک یې وژلي دي او پرته له دې چې دوی تفکیک وکړي، بلا تفکیک یې وژلي دي، بمبار کړي دي او مستقیما مخامخ په مرمۍ ویشتلي دي. د همدې ولسوالۍ لکړیو، تودې کلي، ګلدار او زمبر سیمو کې په 2019 2020 او 2021 کالونو کې د اشغالګرو له لوري ورته نور عملیات شوي، پکې ښځې، ماشومان او ځوانان په شهادت رسول شوي دي. په دوی کې ځینو یې آن په معرف ریاست کې دندې هم درلودې. د قربانیانو وارثینو په وینا دوی چمتو چې هر ډول محکمې ته ورته حاضر شوي وای، خو دلته پرته له کوم دلیل په بېرحمانه ډول قرباني کړای شول. د دوی په وینا که د کورنۍ کوم غړی داسې وای چې په کوم غیر قانوني عمل کې لاس درلود، نو له محکمې وروسته د قانون په رڼا کې په جزا رسول شوی وای. خو امریکایي ځواکونو به د خاصو افغان نظامیانو پر مټ پرته له کومې محکمې د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت او ډول ډول شکنجو رسول. دوی د ترسره شویو ظلمونو د سترګو حال داسې وایي. دا خو شپې 11 بجې وې چې دا راغلل، داخلي او خارجي او ټوله په ګاډه چپې وچوله، نه جزو کمایو نه خپو کمایو. په دا حالاتو کې موږ د منطقه دارې شوي وه چې نه احمد پرېښو نه محمود پرېښو، په کورو کې اویشتل، بدیا کې اویشتل. دا مونږ کې د څلور چیرو وتل، بدیا د ډول نه بدیا ووتل په یوه غونډۍ بله غونډۍ چې د کله دی ته ډرون ته سیخ شول، ډرون یې په وکړو، ډرون یې وویشتله، 400 شهیدان کړل. دغه کې 3 و شهید دي، معین الدین، 3 عیدالصمد په نوم دي، د یو عیدالنصیر په نوم ده، د جلکۍ وایي صدیق خوردو، دغه وایي بل وړکی پوتې دي، پلور ناتیمون دي. یو مسابقه بل شهید شوه، هغه د جوس په هغه کې مقابله کې د سره د 15 مونږ یوې کورنۍ نه شهیدان شوي دي. پیښه داسې رقم وشوه، د شپې 1:30 بجه وه، دغه ضربتیان راغلل، په کور باندې چپه وچوله، نه یې غاګر کړی ده نه یې بل څه کړي دي، بس یو نڅوپه دربو خورا شوله، کور تر ننوتل. په دې حالات کې کوټو ته نتل، څوک چې وه هغه بې روبسل، مشوم او ستر بې نه کتلو، ښځه او نر بې نه کتلو، هر یو یې د خوب نه پڅولو. په دې حالات کې زه خپلې مور ته ډېر خفه وم، ځکه د هغې فشار او شکر دی، هغې باندې داسې رقم ته صحنه ډېره بده لوګي. په دې وخت کې د مو یو ورور و د ګل رحمان په نوم، هغه یې هم راپاڅولو، بغیر د څه پوښتنې کولو نه، بغیر د څه جرم نه، نه هیڅ وسله ورسره وه. په داسې حال کې چې په خپله کوټه کې دی د خپلو بچیانو سره ورسره و، د هغې نه یې راپاڅولو او په شهادت یې ورسولو. بل د معترض و د مهاجر په نوم، هغه هم داسې رقم ته کور ته ورننوتل، د خپلو بچیانو سره یو ځای چې و هغه په شهادت ورسولو. دا داسې وه چې دلته د هغه روغلي وو خارجي قواوې، داخلي قواوې، ضربتیان، نو هغې داسې کې تقریبا څو ورځې تېرې کړلې. هغې په نتیجه کې بیا دی توپان شغله هر ځای ته، هغې په نتیجه کې مونږ کور ولګېدلو، کور کې 2 توپان ولګېدل چې هغې برنډه او د کوټې دروازې او وروسته هغه یې منځولې، مونږ ورور یې په شهادت ورسولو. د هغې نه څه موده وروسته بیا د مونږ یو وریاره و چې هغه د جوز په بمبار کې شدید زخمي شو او لاس یې ډېر سخت شدید زخمي و، سینه کې زخمي و، خوا کې زخمي و. هغه بیا مونږ د دوا علاج لاندې ونیولو، الحمدلله جوړ شولو او ورور مو شهید شو. چې په 1999 یا 2019 د 2 په 9 تاریخ دی په شهادت ورسېدل. موږ کلي ته خارجیان داخلیان دواړو چپه وچوله، د سهار لمانځه نه وروسته د موږ کور ته راننوتل، د هغې نه وروسته د موږ ټول ورونه یې راوبسل، نمبر په نمبر، په هغې کې یو زه راوبسلم چې بیا یې بهار کړم چې مثال ته موږ پیر کوو دا ځای د خوښ ده او دا ځای د خوښ ده، خو بالاخره زه جومات طرف ته بوتلم
او په آخري نتیجه کې زه زړه میدان ته بوتلم چې هلته مې یوه شپه وکړه. د هغې نه پس چې راخلاص شوم دلته کور ته چې راغلم خبر شوم چې د تاسو مشر ورور چې د قوم خطیب و مولوي محمد الله تقریبا 13 کاله تدریس کړی و. 1% بالکل د 10 منټه وخت د سره نه و، ټول په کتابو کې مصروف و. او دویم ورور مشفقام ورور تقریبا د 25 کلو په اندازه عمر به لري چې هغه د کمپیوټر ساینس پوهنځی فارغ و. هغه په حال په لیسا کې د لیسې مدیر و، شخصي لیسې. تقریبا 11 میاشتې د دندې وه چې دا مقرر شوی و او ډېر کم عمر یې و. دا دواړه بس شهادت رسولي و په خپل کور کې د بوزو په کوټه کې چې موږ بېخي لیدلي هم نه و. هر کله چې دوی خارجیان داخلیان لاړل د کور زناناوې د کور ماشومان دا چې راووتل هغه د حیواناتو دپاره یې بوس راوړل، هغه د بوزو په کوټه کې دوی دواړه په شهادت رسولي و. نه چا ډاز اورېدله ده، بغیر د محکمې نه، بغیر د څه شرط و قید نه، بغیر د اصلحې نه هیڅ موجود نه و. خوست باک ولسوالي په همدې سیمه کې د 2006 جولای په 19 نیټه په ماڼۍ کلي کې د زین العابدین په نوم یو مشهور شیخ الحدیث دینی عالم د امریکایي ځواکونو له لوري په نښه او په بېرحمانه توګه په شهادت ورسول شو. قاري اکرام الدین چې د شهید شیخ الحدیث زین العابدین تره زوی دی وایي شهید شیخ الحدیث زین العابدین غوښتل چې په دینی مدرسو کې له دینی علومو سربیره عصري علوم هم د نصاب په توګه وګرځوي او په دې لړ کې وروستۍ ورځې همدې پروپوزل ته ځانګړې کړې وې، خو ده دا ارمان خاورو ته له ځانه سره یووړ. الحمدلله شیخ صاحب چې هغه ډېر جید عالم و، د قوم خطیب و، د واک مرکزي مدرسې جید استاد و، د احادیثو چې هغې احادیث دوره احادیث تفسیروله. هغه د مونږ کلي د مونه کلي مسجد امام هم و، هغې اکثره ډېر روشنفکره و. هغې د دیني علومو سره سره انګلیسي مطلب عربي او اردو ژبو نه هم پوهېدو، خپله د انګلیش نه ښه پاس و. هغه خپله یو ماما و ډاکټر صاحب صالح الدین چې هغه تلفیق و او په شهادت رسوله ده. هغې سره په دا برخه کې پوره همکاري کړې وه او دا غوښتل چې د خپله جامعه چې دو او دا خو څه کوي چې د خوش و نوره جامعه چې دا د ازهر پوهنتون ته ورسوي. نو هغې د ائتلافي ځواکونو د ظلم د وحشت د وجې نه هغې وخت چې هغه اوږد نه و په نړۍ کې، نو هغو په شهادت ورسولو. موږ ټولې څومره هیلې چې وې هغه خاورو سره خاورې شوې. ائتلافي ځواکونو ډېر وحشت کړی چې هغه د شپې 2006 او د 9 په 11 تاریخ موږ کلي ته راغلل. هغه خړ ټنګونه ورسره و چې دی نه چپه وویله. هغې سره خپل مېلمانه ورسره و چې شپې 11 بجې غالبا تر 12 بجو پورې هغه 4 کسان چې د هغه په وینو کې لطفت په شهادت ورسول او د هغې نه سر ته احتجاجونه وشول. د په شهادت نه د قومي خلک او بلکې د خوست ولایت خلک بلکې د افغانستان څومره خلک چې پیدونکي وو چې دا ورته معلومات وو، هغه ډېر په احتجاج ډېر په خفګان سره هغو چیغې ووهلې، خو نشول کوله چې بیا څه په لاس روشي. د همدې باک ولسوالۍ په پهلوان خیلو کلي کې د 1999 هجري لمریز کال سرطان په 14 نیټه د امریکایي ځواکونو اړوند افغان ضربتي په نوم خاصو قواو عملیات ترسره او د یوې کورنۍ 6 تنه په شهادت ورسول. نور رحمان چې هغه مهال تنکی ځوان و او په خپله په همغه شپه لسګونه مرمۍ وویشتل شو، د هغه وخت کیسه یې داسې بیانوي. دغه 2:30 بجې ټیم و د شپې، نو زه خپله مو کرکټ کړی و، ستړی وم. کور نه بیا دا ځای کې مې تره زمن د یو خره چې وخت وم هغه نه چې بیا روغلم څمدستم. نو د شپې 2:30 بجې ټیم و. مو اتاق چې دا دغه د سترې دروازې د مونږ کومه ستره دروازه چې دو دې خوته ده. نو چې 2:30 بجې شوې دربو لوړه، دربو چې لوړله نو چې داسې واشو پکې دا چې جګ شولم، نو چې پوره قسم کمپین د امریکایان دي. نو سیده اول مو کو اتاق ورنږدې و، مو اتاق ته راغلل. مو اتاق ته چې راغلل بیا نو دی مونې لوسونه ته وتړل. مو ورته چې مونې لوسونه ما تړی، مو ساز لخه پکېږي
وشه چې لسونه یې وتړل مغازه کې کېنول وشه دی و چې خبرې هغه ما کوه مغازه کې کېنولم نو په دا ځای کې دی چې کېنولو مثال دی مونږ کورنۍ چې ټولې سره ټولول یو بې وځې نه وروستو بل ځای نه بل ځای نه نو ټول مثال یې وځې د سره ټول کړل سره ټول کړل په دا ځای کې مثال زناناوې چې وې هغې زون ته یو اتاق ته بدلي نو په دا کې چې سره هغه کړلو وخت تېرېدو نو مونږ یې وکړي وه پوښتنه حالې کړې وه یو نو مې ته وخوسته وه چې مثال دا سړی پېژنې که نه یې پېژنې نو په حقیقت کې ما پېژندلو آنه نو یې نه بعد چې دی چې شول چې بیا د 15 نفره چې مونږ یې د حجرې ته وروستلو مونږ حجره وه یې ته یې وروستلو یې ته چې روغللو بیا یې نه مونږ یو ورور و ملو هغه چې وایي په ګوهې اتاق کې شهید کړلو چې هغه کله شهید کړو دا ځای کې چې مونږ د 15 نفره مونږ چې شنې که یاسې مشکل نشته دی نو څه مشکل دی نه مثال یا مو وړي مو یا مو بندي کوي نشته مشکل کله د حجرې ته وروستلو د 15 نفره په یو کې یو ځای و او ورور مو چې وایي ګوهې اتاق کې شهید کړلو نو 15 نفره چې دا اتاق ته د حجرې ته یې وروستلو چې کله یې نو بسلو دی سره د ټوله ټوپکې چې و بې غاږه و خولې یې ورتړلې وې نو دا چې سر حجرې ته مونږ ننوتو مثال د 2 امریکایانو یو جګ و د یو ټیټ و د یوه ښه ګیره وه د یو چې یو جګ نه رای کرای و نو هغې دا ځای کې مونږ نوره ماشومان په د حجره کې خو بیولي وو چې هغې ته یې وویل چې د اوړه لرې کوي نو کله مو چې د اوړه دی بوتل د حجرې ته چې روان کړلو نو په دا ټایم کې دی داسې وخت چې ته نه لاس نفره برنتلي لاس نفره چې دی ورننتل نو دی لیسي سر ته ډزونه چلان کړل د 15 نفره چې موږ سي ډزونه سر ته چلان کړل نو دا ځای کې زه خو د هندي پېښه وه د کړکۍ ته ونه ودرېدم دا ځای کې کړکۍ کې غږ شته دی بیا خپله بې وکسی کوم هغه چې دا مثال ډزونه چې په وتل یار شه کړکۍ ته چې ونه ودرېدم نو په دا ځای کې دی ډېر مثال دی چې کله شهیدون کړل بیا لسونه په تړلي وول بیا لسونه ونه په خلوص کړل یې نه دولې بیا مثال عکسونه ونه مثال بیا څړ ته نو دا ځای کې زه اوس د ټوله صحنه قسم و زه کې باد چې مسافره نو کله چې مثال دا رڼوي نور رالګېده مثال 2 بجې ټایم 2:30 بجې ټایم به شوی نو په دا ځای کې دی خبرې سره کولی چې مثال د حجرې ته ورچو نو بیا دا ځای کې نورو مثال دی کوم ملګری شو دی هغه به ورته ووایي چې ورسره یې ورچې دا کې دغه ورکېدي نو یې نه ډولې د رڼوي چې ولګېده زه یې ولیدم د هغه کې اول کې خو لیټونه نه وکړي بل دی سره خالي دوربینونه هر شپې وسایلو نو چې کله ول د مو وتو چې ما مې وله وشه یې نه ډولې د مونې چې یې ځینې ډزونه وکړل زه بیا د لوسو هغه ته ولګېدم کله چې لوسو ته ولګېدم نو په دا کې زه بیا ډېره صحنه تېره شو مثال لکه مونږ تره زمون مو سره خبر کړل دی خو مثال مونږ یو ورور ته شهید وي که مغاب وي مونږ دې نه څوک نه و خبر بیا په د خوږو لوسو کې زه رجک شوم شپې مغازې کې د حجرې نه مې تره زوی ته غاږ وکړلو لا تر اوسه ښکاره نه ده چې د بهرنیو ځواکونو له لوري څومره کسان په تیر کې د چپو پر مهال په شهادت رسول شوي خو د خوست اطلاعاتو او کلتور چارواکي وایي چې دوی د هغو کورنیو شمیرو راټولول پیل کړي چې په تیر 100 کلنه جګړه کې په بېرحمانه توګه په شهادت رسول شوي او ربړول شوي په دې باره کې د امریکایي وحشتونو د راټولولو لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اطلاعات کلتور ریاستونو لخوا د دې وحشتونو د راجمع کولو په خاطر هڅې روانې دي غواړي چې دا یو کتاب جوړ کړي او د هر ولایت مستقل کتاب جوړ شي او هر څه مستند راټول کړي خو اوس پوښتنه دا ده چې د بهرنیو ځواکونو له لوري ترسره شوي وژنې یو جنګي جنایت بلل کیدای شي کوي نو ولې د سیاسي علومو استاد رباني وحدت د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دغې پوښتنې ته ځواب ویلی دی دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې جنگ د انساني ژوند یو له دردناکو وحشتناکو او ترخه واقعیتونو څخه ده هر چېرته او په هر ځای کې چې جنګ وشي نو طبعا چې په هغه کې د انسان او انساني حقوق تر پښو لاندې کېږي امریکا متحده ایالاتو او د دې غربي متحدینو په تېرو 20 کالونو کې د کله چې د افغانستان اشغال کړی و متاسفانه چې په بېلابېلو مواردو کې د ملګرو ملتونو د منشورو په ګډون د بېلابېلو حقوقي اسنادو او پرنسپونو څخه سرغړونه وکړه او پرته له شکه چې دوی په ډېرو موردو کې د جنګي جنایتونو مرتکب شوي دي ځکه جنګي جنایت معمولا د انسان او د انساني کرامات او د انساني وجدان پر خلاف عمل ترسره کول په حقیقت کې د جنګي جنایت معنا ده ځکه په نړیواله سطحه د جګړې لپاره ځینې اصول وضع شوي دي البته په دې رابطه د
د جنیوا 4 کنونسیونونه دي چې د بشردوستانه حقوقو قواعد او مقررات تشکیلوي او په دغه قواعد او مقررات کې خصوصا د دغه 4 ګونو کنونسیونونو په درېیمه ماده کې ویل شوي دي چې ځینې اعمال دي چې ښکلي خواهی باید د هغې نه خودداري وکړي، هغه باید جګړې پر مهال رعایت کړي. د بېلګې په توګه د ملکي افرادو وژل دي، شکنجه کول دي، تحقیرآمیزه چالن ده، له محاکمې پرته د کسانو وژل دي او د ملکي او نظامي افرادو اشخاصو او اماکنو تفکیک ده. دلته که موږ د امریکا متحده ایالاتونو او د دوی د غربي متحدینو اشغال په افغانستان کې تر بحث لاندې نیسو، نو په ډېرو مواردو کې متاسفانه چې دوی ملکی افراد هدف وګرځول، ملکی افراد شهادت ورسول، ملکی افراد بموجبه متضرر شول، دوی شتمنۍ ته ډېرې داسې کورنۍ وي، ډېر داسې کسانو چې هیڅ ډول ارتباط یې د اسلامي امارت سره نه درلود، اما د طالب په تور یا د اسلامي امارت سره تړاو په تور دوی ووژل شول، تحقیرآمیزه چلن ورسره وشول، د دوی شتمنۍ لپاشوي. د په نه وده چې په ملي سطحه بلکې په نړیواله سطحه هم یو منل شوی پرنسیپ ده چې هر هغه څوک چې بموجبه متضرر شي، د هر که هغه د شخص له لوري وي که هغه د دولت له لوري وي، هغه د خسارې د غوښتلو یا د تاوان د جبرانولو حق لري. په همدې اساس هغه کسان یا هغه کورنۍ چې په تیرو 20 کالونو کې د امریکایانو او د دوی د غربي متحدینو له لوري بموجبه متضرر شوي دي یا په اصطلاح د کورنۍ اعضا یې له لاسه ورکړي دي یا نور تاوانونه ورته رسېدلي دي، یا هغه کسان چې کلونه بدون د کوم ثبوت نه په زندانونو کې تیر کړي دي، دوی حق لري چې نړیوالو حقوقي مراجعو ته عارض شي او د خسارې د جبران غوښتنه وکړي. البته دوی د دوی مسلم حق کېږي چې دوی ته تاوان ورکړل شي.